السلام علیکم، زم بختور جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس په کیسونو کې زبردست کمی راغی. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله صرف یو کس مړ شو. په پورا سند او په خاصه توګه په کراچۍ کې د سختو بارانونو له کبله زبردسته تباهي وشوه. وزیر اعظم عمران خان د کوارډینیشن کمیټې د اجلاس صدارت وکړ. بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ویډیو لینک باندې په اجلاس کې شریک شو. وزیر اعظم عمران خان د علامه ناصر عباسی سره ملاقات وکړ. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم ته ډي جی فوډ اتھارټي بریفینګ ورکړ. دا وزیر اعلی د اطلاعات معاون خصوصي کامران بنگش ته ډي جی انفارمیشن بریفینګ ورکړ. د پیښور پولیسو د دهشتګردۍ یو لویه منصوبه ناکامه کړه. د داعش 3 دهشتګرد گرفتار کړه. تقریبا 15 ورځې اګاهو د ټانک په علاقه کې چې کم پلار او زوی په اوبو کې ډوب شوي، په هغې کې د 15 کلن زوی لاش میلاو شو. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په سمرباغ کې تقریب ته وینا وکړه. د جمهوریت اسلامي د صوبایي اسمبلی د 55م زون د جمهوریت اسلامي د یوم تاسیس په سلسله کې د تقریب انعقاد وکړ. د جمعیت طلبه عربیه د یوم تاسیس په موقع باندې ضلعي منتظمه میډیا سره خبرې اترې وکړې. د شارع ملکن د مرمت کار د خلکو دپاره وبال جان وګرځېده. د شیرګل د کرکټ تورنمنټ ننګیالي 11 وګټه. د شیرګل د ویلیج کونسل 2 پخوانی ناظم عمران الدین خټک په میچ کې مشر میلمه و. او اوس د دې خبرونو تفصیل. وایي چې په ملک کې د کرونا وایرس په کیسونو کې زبردست کمی راغلی دی. په تیرو 24 غنټو کې په پورا ملک کې د کرونا وایرس له کبله صرف یو کس مړ شو. په پورا وطن کې په تیرو 24 غنټو کې دغه رنګ 112 نوي مریضان ریکارډ شوي دي.
تر اوسه پورې د کرونا وایرس 2,80,340 مریضان صحتیاب شوي دي. په پورا سند صوبه کې او په خصوصي توګه په کراچۍ کې سختو بارانونو زبردسته تباهي وکړه. په کراچۍ ښار کې داسې ځای نشته چې هلته اوبه نه وي ولاړې. بالکل خلک په ژوند باندې ستومانه شو. د اطلاعاتو مطابق د کوستان په علاقه کې سیلابي ریله کې 14 کسان مړه شو، 6 لاپته دي او 8 نور زخمیان شوي دي. دغه رنګي وایي چې د کروڑونو روپو مالی نقصان شوی دی. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کراچۍ دپاره طویل مدتي پلان لګیا دی جوړولی شي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې په پورا ملک کې یوې خواته سیلابونه راغلي دي، بلې خواته اگر چې د کرونا وایرس خورېدل ودرېدلي دي خو خطره اوس هم موجوده ده. دا خبرې د نیشنل کوارډینیشن کمیټۍ د اجلاس د صدارت په موقع باندې کړې دي. بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د نیشنل کوارډینیشن کمیټۍ په اجلاس کې په ویډیو لینک باندې شرکت کړی دی. وایي چې دې اجلاس کې د صوبه خیبر پښتونخوا په مسلو باندې تفصیلي غور شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د علامه ناصر عباس سره ملاقات وکړ. وایي چې په دې ملاقات کې د نورو نه علاوه په ملکی سیاسي صورتحال باندې هم خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ډاکټر کاظم ته ډي جي فوډ اتارټي بریفنګ ورکړ. په دې موقع باندې چیف سیکرټري وویل چې د پناهګاهونو جوړولو مقصد دا دی چې غریبانو ته چت او خوراک ورکړی شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو لپاره معاون خصوصي کامران بنگش ته ډي جي انفارمیشن امداد الله بریفنګ ورکړ. ډي جي امداد الله د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د انفارمیشن ډپارټمنټ د مسلو او د کارګزارۍ نه په تفصیل سره آگاه کړ. د اطلاعاتو مطابق دهشتګرد تنظیم داعش په پیښور کې د دهشتګردۍ یو غټه منصوبه جوړه کړې وه، کومه چې پیښور پولیس ناکامه کړه. په یوه کارروایۍ کې د پیښور پولیس د داعش 3 دهشتګرد گرفتار کړه. د دې د قبضې نه یې په لوی مقدار کې وسله او بارود برآمد کړه. وایي چې نور تفتیش جاری دی، اهم معلومات ګوتو ته د راتلو امکان دی. د سپیشل برانچ سب انسپیکټر شهید محمد اقبال د سرکاري اعزاز سره په خپل کلي تورډیر کې خاورو ته وسپارلی شو. د جنازه په پولیس لاین مردان کې ادا کړی شوه. د په مړي باندې د پولیسو افسرانو ګلونه کېښول او د پولیسو تکړه دستې ورته سلامي پیش کړه. د ټانګ په علاقه کې 15 ورځې آګاهو چې کم پلار او زوی د لمبلو په وخت په اوبو کې ډوب شوي وو، په هغې کې د 15 کلن زوی مړی میلاو شو او د پلار مړی لا تر اوسه نه دی میلاو شوی. تلاشي جاري دی. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په سمرباغ کې د جمعه اسلامي د یوم تاسیس په حواله باندې تقریب ته وینا وکړه. د په دې موقع په خپله وینا کې وویل چې د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې د ترقۍ پایه لګیا ده په شا تاویږي. داسې ښکاري چې دا وطن د مالدارو، سرمایهدارو او جاګیردارو دی او د غریب پکې هیڅ حصه نشته. د صوبایي اسمبلۍ د 55مې حلقې د جماعت اسلامي زون د جماعت اسلامي یوم تاسیس ونمانځه. په دې سلسله کې د شیرګړ سره نږدې په اشنغرو کلي کې په دارالعلوم مفتاح العلوم کې د یو تقریب اهتمام وشو. په
په دې تقریب کې د جمعه اسلامي کارکنانو او ارکانو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړو. تقریب ته ممتاز عالم دین سکالر ډاکټر مولانا عطا الرحمن، د جمعه اسلامي ضلع مردان امیر مولانا سلطان محمد، د زون امیر مشتاق احمد خان ایډوکیټ وینا وکړه. د جمعیت طلبه عربیه د ضلع مردان منتظم مولانا نسیم الله نسیم د جمعیت طلبه عربیه د یوم تاسیس په موقع باندې په شیرګړ کې میډیا ته بریفینګ ورکړ. د په دې موقع باندې د جمعیت طلبه عربیه د قیام په مقاصدو باندې تفصیلي خبرې اترې وکړې. دا شیرګړ په علاقه کې په شهرای ملکن باندې جاری د مرمت کار د خلکو د پاره وبال جان جوړ شو. د مرمت په سلسله کې په سړک باندې خور شوی کرش او خاکا د دوړو د وریځو ذریعہ وګرځیدا. مسافر او د شارع په خوا او شا کې آباد خلک د دغه دوړو د وجې ساه نشي اخیسته. خلک په شدیدو مشکلاتو کې گیر دي. په شیرګړ کې جاری د کرکټ تورنمنٹ ننګیالي کرکټ 11 وګټه. اویس کرکټ 11 مخکې بیټینګ وکړ او د 3 وکټو په نقصان باندې 52 رنزونه جوړ کړ. ننګیالي کرکټ 11 د 5م اوور په اخیرنی بال باندې د 1 وکټ په نقصان باندې مطلوبه ټارګټ حاصل کو او دا میچ په خپل نوم کو. په فائنل میچ کې د ویلج کونسل 2 پخوانی ناظم عمران الدین خټک مشر میلمه و. مشر میلمه په دې موقع باندې په کلاړیانو کې ټراپیانی او انعامات تقسیم کړه. په شیرګړ کې د ولی محمد مومن په منډۍ کې د نوې ګوړې بولی وشوه. د بولۍ په سلسله کې د یو زبردست تقریب اهتمام کړی شوی و. د راغلو میلمنو او زمیندارو تواضع په یو زبردسته خوړه وکړی شوه. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.